بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو، چرته چوي خاد او آباد اوسئ. نن مهم خبرونو کې لکه یو خو تاسو ولیدل چې کم پاک افغان مذاکراتو استنبول هغه ناکامۍ سره مخامخ دي ولې او پاکستان څه فیصلې کړي دي هم تاسو ګورئ. بارډر یې ټولې سرحدونه بند. بل خوا استنبول نه علاوه په پاکستان کې استنبول سره اسلام آباد ډېر ګرم دی. اوویشتم عیني ترمیم باقاعده توګه کابینې نه هم منظور شو. کابینې نه پس په سینټ کې باقاعده توګه پیش شو او قانون انصاف یو کمیټي هغه ته سپورت شو، یعنی دوه درو ورځو کې به دا هم فیصله شي. بیا بل ورځ قومي اسمبلۍ نه به همغه شي. په دغه کې څه دي؟ یو کم 50 شکونه دي. په دغه کې اهم شک چې کوم دی هغه د آرمي چیف یعنی فیلډ مارشل والا نوي عهدې خبره ده چې دې باندې څوک هم اختلاف نشي کولی، ایون تحریک انصاف هم نشي کوی چې تحریک انصاف ته پته ولګېده چې اوس صحیح دیوال سره ولګېدو. اوس په دغه صورتحال کې څه روان دي، اسلام آباد کې کوم خبرونه دي او د کوم د پاک افغان صورتحال باندې څه دي، د ټول صورتحال باندې تاسو سره راځم. خو تاسو نه خواست دا دی چې کوم ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو جنرل لازمي سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ او ویډیو اخیره پورې وګورئ او ستاسو رائے زما دپاره ډېره زیاته معتبره وي. اول به راځو د اسلام آباد په حوالې سره یا د استنبول هم دې سره ټچ دی. اسلام آباد کې نن سینټ غونډه نه چې اوس موږ راغلو، سینټ غونډه ډېره ګرمي وه. هلته باقاعده توګه چې کوم آئیني اوویشتم آئیني ترمیمي بل چې کوم پیش شو، وزیر قانون اعظم نظیر پیش ک دینه مخکې وفاقي کابینې مختصر غونې وشوه. خصوصي ورته ویلو ځکه ویل شو کابینې ده چې وزیر اعظم په آذربایجان کې او ازنه ویډیو لینک په ذریعه باقاعده توګه د شي منظوري ورکا او په نن د هفتې ورځ ده، یعنې رخصتي ورځ ده، خو سینټ اجلاس رابلل شوی د دې دپاره باقاعده توګه په سینټ کې پیش شو. نو په هغه ټایم کې تحریک انصاف یعنې اپوزیشن باقاعده توګه احتجاج وکړو، واکاوټ یې هم وکړو. خو په دغه بل چې کوم دی باقاعده توګه پیش شو. په دغه بل کې اعظم نظیر تاړي هم ویلو چې په دغه کې ټول نه مهم چې کوم آرټیکل 243 یعنی چې کوم پکې د فوج حوالې سره د آرمي حوالې سره دغه هغه دی چې کې هغه اختیارات هغه تعین کول وي، نو هغه کې ترامیم دی. په هغه ترامیم کې ټول نه مهم چې کوم دی هغه د آرمي چیف یعنی فیلډ مارشل آرمي چیف هم دی، فیلډ مارشل عہده ورته میلاو شو. اوس بله مهم عہده حافظ عاصم منیر ته الله تعالی ورکړه. موږ به وایو چې عزت ذلت الله ورکوي، انسان څوک دی چې هغه به ورکړي یا راواخلي ونه. خو هغه عاصم نظیر ته چې کوم باقاعده توګه تحریک انصاف ولخو یعنی عمران خان هغه آرمي چیف جوړولو ته نه پرېښودو. لوی لوی احتجاجونه ورباندې شوي په دغه نومبر کې ورباندې شوي. همدغه نومبر کې تاسو ته یاد وي چې تحریک انصاف چې کوم د عمران خان لویه چې کوم مارچ و همدې حوالې سره و چې آرمي چیف دغه جوړ نشي، همدې باندې دا رکاول. اوس خو صفا خبره ده همدغه کې سوا. بیا عمران خان باندې لکه ډزې هم شوي په دغه نومبر کې او دغه نومبر کې اوس دا بل ډز دی، دا ډېر غټ ډز دی، دا د زړه ډز دی. د زړه ډز چې کوم هغه بیا ډېر زیات سوی کوي. نو تحریک انصاف ته دغه یو ډېر غټ ډز چې کوم میلاویږي، نو دغه شانتې دی چې په پاکستان کې درې چې کوم مسلح افواج دي. یو خو آرمي دی هغه هم داسې ګورو، بل بحریه چې کوم په سمندري فورس دی، بل چې کوم هوایي فورس دی ایر فورس. نو دغه درو واړو کمانډ چې کوم دی اوس آرمي چیف جنرل عاصم منیر فیلډ مارشل اوس د سپریم کمانډ به میلاو شي. یو خو دغه شو. بل دویم دغه دی چې 15 کاله نور مزید به اوس دغه په دې عهدې پاتې کېږي، یعنې 15 کاله آرمي چیف عهده ختمه هم شي. خو دغه عهده ټول نه معتبره ده، درو واړو هغه باندې پاسه نه راغله. نو اوس دا چې کومه عهده ده دا 15 کاله به نور مزید شي. فیلډ مارشل خو عاصم ته یاد دی چې هر وخت ورده اچولی شي. نو هغه یو کس چې هغه په وختونو باندې بدنام کولو کوشش شوی، د دې تذلیل کوشش شوی، د دې په سوشل میډیا باندې چې کوم نمونه د پسې مهم چلیدلی او تحریک انصاف څومره زور لګولی. نن هغه آرمي چیف یعنی عاصم منیر حافظ عاصم منیر د قرآن حافظ دی چې الله ورته هغه مقام عزت ورکړه چې دا هغه هیچا ته نو میلاو شوی. یو خو فیلډ مارشل هغه حوالې سره
دغه داسې هغه چې چاته نه میلاو شي دویم چې دغه اوس نه دا ورته میلاویږي نو دا چاته نه میلاو شي. اوس ټیک ته نور خبرونه شته دغه احتجاج دی دا جنجال دی دغه نورې کیسې دي دا ټولې به روانې وي خو دا وسرېدی نه شي دا بل به دلته نه پاس کېږي او قومي اسمبلۍ نه هم پاس کېږي کا تحریک انصاف هر څومره زور ولګوي هر څومره زور ولګوي اوس د کې د نور کوم شکونه دي د ججانو تعیناتي ده هغه نه علاوه آئیني بل دی هغه نه علاوه آئیني عدالت دی هغه نه علاوه د الیکشن کمیشن په حوالې سره دي یو شمېر شکونه دي خو ټول نه مهم به دغه ما تاسو سره ډسکس کړه هغه به تاسو اوس خبرونو کې ګورئ هم چې په دغه آئیني ترمیم بل کې نور څه دي په دغه کې کم دا ویل کېږي چې صوبایي خودمختاري اخیستل دغه نور اخیستل اتلسم ترمیم کله نه پاس شوی دی خو تر اوسه پورې هغه اختیاراتو پسې جاړي صوبې هغه خپل حق نشي اخیستی یا هغه خپل حق هغه نشي کولی دا په خپل ځای باندې یو پروت دی خو اصل څیز چې کم تاسو سره ما دغه شیر کړ چې دغه دې څیز شي اوس دغه صورتحال باندې یقینا چې تحریک انصاف به اوس قدم قدم باندې سوچ کوي که چیرې سیاست کې مخکې تلل غواړي پاکستان سیاست دی داسې دا کېږي څنګه اوس په دې باندې پوه شي ټیک ته عوام رای عوام هغه په خپل ځای باندې درست دي خو د عوام رای ته د عوام ته څومره پورې کتلی کېږي یا څومره پورې دا بدلون راځي او څوک یې چلوي مشنګري دا تاسو په دې باندې یو نظر خپله هم واچوئ اوس راځو د استانبول اسلام آباد نه بس استانبول ته استانبول کې څومره ناسته وشوه څومره خبرې اترې وشوې ایون دا چې سالس ترک او قطر چې کوم دی هم دې خبره باندې ناکامه شول ولې شول چې پاکستان یو موقف چې کوم هغه کلک موقف دی د طالبانو په حوالې سره یعنې ټي ټي پي په حوالې سره و هغه باندې هغو خو همداسې راځکېدل خو پاکستان وایي چې موږ ته ضامن راکوي او تحریري لیکل معاهده وشي هغه کې اوس پته نشته چې د کابل یعنې د کندهار موږ دا ځکه وایو کابل کندهار او دغه شانتې چې طالبانو کې هم ډلې دي چې کومه ډله دومره مضبوطه ده چې په دې باندې رضامندي نه کوي یعنې ټي ټي پي ته هغه دومره اهمیت ورکوي یا د ټي ټي پي دومره زور دی په افغانستان کې پاکستان طالبانو دومره زور دی چې هغه باندې د افغانستان لویه تباهي کېږي ولې تباهي کېږي موږ ګورو یو میاشت نه چې کم تجارت بند شوی دی کم دا پولي تړلي شوي دي دا تکلیف چاته رسي بل خوا پاکستان هم دغه سختدریزې فیصلې دي چې ته ولې دومره سرحدونه بندوي دا ولې اخر پښتنو دغه تجارت چې اربو روپۍ رسي نقصان رسي ټیک ده یو معامله ده د حکومتونو منځ کې هغه بل طریقې سره هم حل کېدی شي دغو دپاره لار هم تړلی شي یا دغه تجارانو دپاره بل اقدام هم کولی شو خو بهرحال اوس دې سره پاکستان دغه کوي چې افغانستان ته زور ورکوي اوس مخکې دې الله خیر کړي چې دغه مذاکرات ناکامۍ سره نن شپې څه عملیات کېدی شي که بیا چیرې عملیات شروع شو یا دغه شانتې به شو نو درېمګړه دښمن تیار ناست دی پاکستان ته هم افغانستان ته هم او په دغه د افغانستان شخړې کې بیا مختلف خبرونه چې دا راځي چې یاره افغانستان غلامي نه مني یا دا نه مني نو چا غلام کړی دی څه خبرونه ټیک ته موږ دا ګڼو چې پاکستان طرف نه سختې فیصلې دي خو څه خبرونه داسې هم دي چې افغانستان طالبان هم د بل لاس کې چلیږي یعنې د بل خبرو باندې کېږي اولس ته نه ګوري که چیرې اولس ته کتلی شوی چې اولس مفاد په څه کې دی هغه فیصلې کونې ډېر ضروري وي نړۍ سره تلل ډېر ضروري وي که چیرې افغانستان مخکې تلل غواړي نو دغه طالبان حکومت نشي بوتلی دا ښکاره خبره ده ولې پټې خبرې وکړو ولې چې خپل اولس یې زیاتره اولس هغه فیصلو سره یعنې د تعلیم لړکې هسپتالونو لړکې یا نورې سختدریزې فیصلې چې کومې دي هغه هغو نه مني او تر اوسه پورې که تاسو وګورئ ډېر افغانان بیرغ په معاملې باندې هم خپل هغه تور سپین تور سور شین ګڼي او هغه عرضه کې استعمالوي او بیا نړۍ سره هم چې لیدو کې دغه طالبان حکومت هغه پالیسیانې نشي اختیارولی چې کومې هغه شوي نو دې کې اوس بدلون خبرې هم کېږي نورې هم کېږي ورسره دغه خبره چې کومه کلکه نیولې شوې ده دا نړۍ ته هم ثابته ده چې افغانستان کې یقینا چې هغه کنټرول نشته یا طالبانو هغه کنټرول نشته چې کوم ټي ټي پي سره دي بل اړخ ته هم زه راځم چې هغې
کوم دغه خبرونه کوي یا دغه خبرې کوي چې پاکستان خاوره هم د افغانستان خلاف استعمال شوې ده. ټیک ده هغه به یو موږ وایو چې خبرونه یا د چا فټ کړي خبرونه به وي، خو پاکستان په کوم حالاتو کې دغه استعمال کړي ده. بیا دا ګورې چې کله د سوویت یونین یعنی د روس هغه نو د پاکستان خاوره د چا خلاف استعمالي ده؟ د روس خلاف، یعنی جنگ کېده بقاعده. ټیک ده افغان دا طالبان کړی دی خو پاکستان ورسره و، که پاکستان سره نورو ملکونو مرسته هم وه خو د روس ته شکست ورکولو کې کومه خاوره کوم ځای نه استعمالي ده. بهرحال دا خبرې مونږ نه کوو، دا ډېر انټرنیشنل هغه دي. ولس چې کوم په دې وخت کې د نفرتونو طرف ته کم طرف ته بوځي، موږ غواړو چې دا لاړ نشي او دغه چې کوم پاکستان افغانستان معامله ده دا دې حل کړی شي. په دې کې هر څه وي نقصان دې پښتنو کې وي دواړو اړخ ته. نو الله دې وکړي خیر. موږ به هم کوشش کوو ولس ته هم دې خبرو باندې سوچ پکار دی، خپل کمنټس رای نه هم معلوم کړي چې څه حقیقت دي چې هغه موږ تاسو ته په ډاګه کوو. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.